حضرت درته وي مناظرې به هم په ژوند کې کړې وي اکثر خلک وایي چې یار مفتي صاحب مناظرې هم کړي په دغه اړه باندې څه خبرې یاره د مناظرې داسې شی دی چې کله زه فارغ شوم د فراغت نه مخکې دا زما یو عادت و عادت په معنا د دې سره چې زما لا فراغت نو شوي چې موږ به د بعضو فرقو د الله سره مناظرې کولې هغه زمانه کې دا شیزونه میزونه نو زه وایم چې کاش ریکارډونه موجود نو دا به ښه راغلي نو د بعضې فرقو د الله سره چې هغې کې پلان کې او پلان کې ما ته په دې کې مناسب نه ښکاري چې زه ووایم خو دا مناظرې تقریبا زمونږ شوي دي ما تقریبا 32 مناظرې کړي دي او 32 مې په 32 الحمدلله ګټلې دي یعنی دا پکې نه نشته چې چېرته مې بایللې ده او اوس هم کوو اوس د پښتو خبره چې بوډاګان شو او یاران دوستان هم دي داري مخامخ ناست دي دا مفتیان صاحبان دي دوی ته داسې دا د تخصص د کورسونو والا د فقه د حدیثو د اختلافات مونږه خلافیاتو ته یو دا خپل کورسونه دي هغه کوي او دا نوې لکان مناظرین تیار شوي دي نو چې دوی کار د دوی نه کله ناکله ګډوډ شي نو بیا مونږ وکړو چې دوی کولی شي نو بیا دوی کوي صحیح یعنی کله چې هم دوی یو کار نشو کولی نو ستاسو بیا خامخا وړاندې کیږو صحیح ټیک شو جی